چې زما په زړه سا آوازه لګېدا زما په زړه سا آوازه لګېدا او ستا د راتللو اندازه لګېدا زما په زړه سا آوازه لګېدا ستا د راتللو اندازه لګېدا ستا د ستم ذکر به ټول وي پکې زما په قبر کې خاصه لګېدا ستا د ستم ذکر به ټول وي پکې زما په قبر کې خاصه لګېدا او دغه څو شعرونه درته نور وایم چې دا اوس چې ته سوای یار خبره داسې نه وه دا اوس چې ته سوای یار خبره داسې نه وه ما ته کوله چې ریبار خبره داسې نه وه ته راځه کښېنه که نه ما ته کوله چې ریبار خبره داسې نه وه خبره دا ده چې ریبار پکې خبرې کړي خبره دا ده چې ریبار پکې خبرې کړي دا تا چې څه ووې په لار خبره داسې نه وه او دغه څو شعرونه نور چې سپي خدای دې غرق او فرق د اوسه پورې نه وي زموږ په نمبر کې خدا دې چې شیر وي سپي مو ته راپاسي دا د بوډېره پروګرام دی څنګه چې په تا پروګرام سټارټ کړه اخر مونږ نانا تاوده زاړه کړي یو په خدای یقین وکړه ټیم نشته که یو قصه مې ده کوله ژوند دې ګلاب شي هر به ورځ دې بوسې واخلي ژوند دې ګلاب شي هر به ورځ دې بوسې واخلي مینه دې عام شي مینان دې ته مزې واخلي دنیا بازار دی او د هر یو سړي خپله خوښه دنیا بازار دی او د هر یو سړي خپله خوښه ساقي دې جام واخلي او شیخ دې ته تسبیح واخلي زه یو غزل پسې ګرځم به هر حال چې یو همه پریزه راته پرته ده زه پکې دا قصه وکړم قصه واوره مړه داسې چل شي یو سړي سرمن بازار ته ویوړله اکثر صادق صاحب دا قصه کوي ورته وایي چې یاره دا سرمن به ما نه په څو والي هغه ورته وایي چې یاره دا خو به نه په 250 روپۍ باندې والم ده ورته چې نه مړه دا خو ډېر ارزانه کو 500 ویلې نو ورته چې یاره نه کېږي او بس یاره ده اوس پړه خوړلی چې راشه بل یې زه خو د دوکاندارانو ټولو سلای چې دې تلې بل یې وړې ده هغه ته وایي چې لکه دا سرمن به رانه په څو والې هغه ورته یاره وایي په 250 به درنه والم خو دا راته ووایي چې دا دې په نور وچه کړې په سوري ده ورته چې دا خو مې په سوري وچه کړې ده وایي دا خو تاسو ښه کړې ده دا 250 سیوا نه کوي بل له تلې د وایي راشه ګوته ورسره وکړه چې بل له تلې هغه ته او ته یاره په 250 به درنه والم خو دا راته ووایي چې په نور دې وچه کړې په سوري ده ورته چې یاره دا خو مې په نور وچه کړې ده هغه ورته دا خو تاسو سوځولې ده وایي دا هغه پیسې نه کوي یاره بس سړي وایي چې دا څه بلان چې اوړي بل له تللی دی د وایي چې راشه بس دم خپل چالاکتوب کوو دی لکه وایي دا دی په نور وچه کړې په سوري هغه ورته یاره وایي دا خو مې نیمه په نور وچه کړې نیمه په سوري هغه ورته خدای دې غر کړه دا خو تا توده سړه کړې ده موږ نانا توده سړه کړي په خدای یقین وکړه چې شعرونه هم نه شو ویلی خو به هر حال څوک دې تسبیح واخلي هغه به هم درته وایم یو همه پریزه راته پرته ده د ارمان مې جنازه راته پرته ده یو همه پریزه راته پرته ده د ارمان مې جنازه راته پرته ده اوس هم څه ناڅه سره راته پرته ده د یو وري ترمان ایره راته پرته ده خوب مې ولیدو چې مړ یم یارانو خو واحد خپله اوږه راته پرته ده مننه خوب مې ولیدو چې مړ یم یارانو خو واحد خپله اوږه راته پرته ده ستا د کور مننه خوب مې ولیدو چې مړ یم یارانو خو واحد خپله اوږه راته پرته ده ستا د کور او میکدې منځ کې ولاړ یم لږه لږه فاصله راته پرته ده ستا د کور او میکدې منځ کې ولاړ یم لږه لږه فاصله راته پرته ده ای ریاله ای درهمه څنګه درشم ای ریاله ای درهمه څنګه درشم چې په پښو کې لوپټه راته پرته ده ای ریاله ای درهمه څنګه درشم چې په پښو کې لوپټه راته پرته ده د قبر نور عذاب خو څه کوي لا
یوازیتوب خو هم پورا عذاب دی د قبر نور عذاب خو څه کوي لا یوازیتوب خو هم پورا عذاب دی سړی نه هیر کړي ګوره ځان او جهان نامنتوب خو هم پورا عذاب دی او دغه شعرونه نیازک صاحب فرمایش باندې هغه چې زما په زړه سا آوازه لګېده ستا د راتللو اندازه لګېده زما په زړه سا آوازه لګېده ستا د راتللو اندازه لګېده ستا د ستم ذکر به ټول وي پکې زما په قبر که خازه لګېده ستا د ستم ذکر به ټول وي پکې زما په قبر که خازه لګېده او دغه څو شعرونه نوي دي چې تاسو په سترګو ویر لیدلی چرته تاسو په سترګو ویر لیدلی چرته تاسو رباب کی زیر لیدلی چرته تاسو په سترګو ویر لیدلی چرته تاسو رباب کی زیر لیدلی چرته چې د یو مخ بې وسي نشي لوستی تاسو انپړ ضمیر لیدلی چرته چې د یو مخ بې وسي نشي لوستی تاسو انپړ ضمیر لیدلی چرته د مخ خیرات غواړي د وړو په بانا تا هغه موړ فقیر لیدلی چرته د مخ خیرات غواړي د وړو په بانا تا هغه موړ فقیر لیدلی چرته چې ښکاري نه خو پکې قید وي خلک چا د نظام زنځیر لیدلی چرته چې ښکاري نه خو پکې قید وي خلک چا د نظام زنځیر لیدلی چرته او ما زر په خپلو سترګو لاس کېښودو تا چې وي تا بهیر لیدلی چرته ما زر په خپلو سترګو لاس کېښودو تا چې وي تا بهیر لیدلی چرته او دغه ملګري فرمایش کړی وختي دغه زاړه شعرونه چې جانانه ستا نه به زه څه خفه یم په خپل شلیدلي ګریوانه خفه یم جانانه ستا نه به زه څه خفه یم په خپل شلیدلي ګریوانه خفه یم اوس ترې واپس د اخیستو هم نه دی او زه مې په خپل ورکړي زړه خفه یم اوس ترې واپس د اخیستو هم نه دی زه مې په خپل ورکړي زړه خفه یم او د ثواب کار دی ښه پوهېږم خو د دوو کسانو په واده خفه یم د ثواب کار دی ښه پوهېږم خو د دوو کسانو په واده خفه یم ډیره مننه شکریا بس خوب راځي په خدای یقینه ښه هغه توت سوړواله شعرونه ووایه هغه مې د قیصه وکړه که نه ښه دغه څو شعرونه چې دې اختر له به څوک څه راته ډالۍ کي په دیدن کې د خواږه راته ډالۍ کي دې اختر له به څوک څه راته ډالۍ کي په دیدن کې د خواږه راته ډالۍ کي د دې خپل زړګي نه تنګ یم راغلی څوک به نه وي چې خپل زړه راته ډالۍ کي د خپل زړګي نه تنګ یم راغلی څوک به نه وي چې خپل زړه راته ډالۍ کي بس بیخي له تن مرمه نو خدایه څوک پیدا کې چې یو خله راته ډالۍ کي بس بیخي له تن مرمه نو خدایه څوک پیدا کې چې یو خله راته ډالۍ کي د دروغو نه مې کرکه د ریباره بس لوزونه دې پاخه راته ډالۍ کي نور دې هر څه خدای په خپله خوښه راکي خو یاران دې پښتانه راته ډالۍ کي دا دغه ملګرو ته ډالۍ دی یار چې نور دې هر څه خدای په خپله خوښه راکي خو یاران دې پښتانه راته ډالۍ کي په ایمان کې به مې زړه په دې تنګېږي ستا په شان دې لسه ته راته ډالۍ کي په ایمان کې به مې زړه په دې تنګېږي ستا په شان دې لسه ته راته ډالۍ کي اوس به دومره قتلیان د زړونو وشي خو یو ښکلی دې باڼه راته ډالۍ کي د جهان په غزل حال د رقیبان بخښنه د جهان غزلې واورېدو ویلې دا به څوک وي چې مازغه راته ډالۍ کي د جهان غزلې واورېدو ویلې دا به څوک وي چې مازغه راته ډالۍ کي